بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو چې خپل یو پروګرام ته شارټکټ خپل په خواږه جوړ کړو، یا هغه پروګرام ته چې شارټکټ نه لري موږ څنګه کولای شو چې شارټکټ ورته جوړ کړو، دا پروګرام موږ ډېر په اسانۍ سره خلاص کړو. تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه، سبسکرایب یې کړئ او د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې تاسو ته زما ویډیوګانې ورسوي. نور به د کمپیوټر د سکرین په پردو ګورو. Welcome Afghan World Education Center. Start a video. زه غواړم چې کوم پروګرام ته زه شارټکټ ورکړم، یوټیوب ته غواړئ، فیسبوک ته غواړئ، ټویټر ته غواړئ، کوم مایکروسافټ ته شارټکټ ورکړم. لیفټ کلیک به وکړئ، د نه بعد راځي پراپرټیز ته. پراپرټیز کې به شارټکټ ته راځي. شارټکټ مخکې ما ورکړی و، غواړم چې شارټکټ بیرته له منځه ویسم، له منځه لاړی. بیرته چې غواړم شارټکټ ورکړم، کنټرول به ونیسئ. کنټرول سره آلټ خپله اضافه کېږي. ها کنټرول مې خوشې کړه، خپله ورکېږي. کنټرول به ونیسئ، بیا راځي کنټرول خوشې کړه، ورکېږي. کنټرول ته چې ونیو دلته درنه غواړي چې ما ته شارټکټ راکړه. ته غواړې چې د کوم شارټکټ په واسطه ما سره مایکروسافټ ورډ خلاص شي. زه ورته وایم چې تا سره د مایکروسافټ ورډ کله چې کنټرول آلټ صفر وهم باید ته یې راته خلاص کړو. دا وایي سمه ده. دغه د شارټکټ مې ورکړه، کنټرول آلټ صفر وهمه، اوس به موږ سره خلاص شي مایکروسافټ ورډ. دغه په واسطه موږ کولی شو چې شارټکټ ورکړو، او که غواړئ بیرته یې ختم کړئ لیفټ کلیک پراپرټیز ته به راشئ. پراپرټیز نه بعد به شارټکټ باندې کلیک وکړئ، بیک سپیس ووهه، موږ سره ختم شو شارټکټ. اوکې که په دغه اسانه طریقې سره موږ کولی شو چې شارټکټ هم ورکړو او هم یې له منځه ویسو. او که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې بیا له خیره جواب یې درکړمه. مننه چې تر اوسه راسره وئ. دلته هم تاسو ته دوه ویډیوګانې وړاندیز کوم، کیدای شي خوښ یم چې دا ویډیوګانې هم له لاسه مه ورکوئ. Afghan World Education subscribe, bell icon, like, comment, share. Thanks for watching you.